د جبهې مقاومت پخوانی مشر احمد مسعود ویلي دي چې هیڅوک د ده په ځای ځان ولسمشر نه اعلانوه. وایي ما په خپله کرزي ته اختیار ورکړو چې دولت چارې طالبانو ته ور انتقال کړي. ویل کېږي امرالله صالح تیاری نیولی و چې په یوه نړیواله غونډه کې ځان ولسمشر اعلان کړي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د موقعیت په اړه په خپل وروستي درس کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویلي قانون د افغانستان لویه پانګه ده، خو له دې قانون څخه زموږ د بدبختۍ امکان هم موجود دی چې عاجلې پاملرنې ته اړتیا لري. دغه قانون د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د چین، پاکستان او یو شمېر هیوادونو لیوالتیا زیاتېدو ته په اشارې ښاغلي غني ویلي افغانستان باید ژر تر ژره خپله دایمي بېطرفي تامین کړي تر څو له دې سیالیو څخه ووځو. موږ د لویو امپراتوریو او قدرتونو دوامداره سیالیو قرباني یو. زما غوښتنه دا ده چې په هیواد کې لازمي اجماع رامنځته شي چې راتلونکي 40 کلونو لپاره په ځانګړي ډول راتلونکي 100 کاله د افغانستان انکشاف، ثبات او د خپلو خلکو هوساینې ته وقف ورکړو. اړتیا ده چې باید د خپلو خلکو ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړو او له هغه حرکتونو او له هغه ارتباطونو څخه ډډه وکړو چې زموږ ملي هویت، ملي یووالی او زموږ د نسلونو راتلونکي ته لویه ضربه رسوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.